السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د حضرت جابریه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د کور څخه د سحر د لمانځه لپاره ووت. حضرت جابریه رضی الله تعالی عنها په جانماز باندې ناسته وه او ذکر یې کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راغی او دا یې وکتله چې هماغه شان ناسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه د هغه وخت نه چې درنه جدا شوم ته تر اوسه پورې د الله په عبادت کې مصروفه یې. هغه ورته په ځواب کې ویل یا رسول الله څنګه چې ته له ما نه جدا شوی وی د هغه وخت نه تر اوسه پورې زه په خپل ځای کې ناسته یم او د الله عبادت کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا نه پس ما یو څلور کلمات درې ځلې وویل که زما ثواب دا څلور کلمات درې ځلې وویل دا ستا ثواب چې ستا د سحر نه تر اوسه پورې عبادت کړی دی دا ټول کړی شي نو دواړه به سره برابر وي، یعنې ستا او زما ثواب به سره برابر وي، نه به زیات وي نه به کم، یعنې دواړه به سره برابر وي. وایي هغه څلور کلمات دا دي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. نو ای مسلمانه ته اوس سوچ وکړه چې په دې ځای کې څومره ځوابونه دي چې حضرت جابریه رضی الله تعالی عنها د سهار نه تر غرمې پورې د الله عبادت کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کلمات درې ځلې ویلو، د دوی دواړو ثواب سره برابر و. نو دا څومره د خوشحالۍ مقام دی. باید موږ او تاسو خو دغه ذکر سره محبت پیدا کړو، کم از کم روزانه خو باید حتما درې ځلې ووایو او د دې نه باید زیات ووایو، نو د دې ثوابونه به بیا هم زیاتېږي. نو الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته د دې توفیق راکړي چې دا ذکر همیشه ووایو. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.